موږ هغه شمع چې خلکو ته رڼا ورکوو. ولاړ ما د سوات په بڼ کې سوات د هنر سره خپله مینه پاللې ده. ما نه خپل انساني عظمت ورک دی. دا زما ګناه ده چې زه په دې معاشره کې خپلو بچو له حق حلاله د دوو ټیمو ډوډۍ را پیدا کوم. دغه بڼ د زمانو راسي په سوات کې د هنرمندانو د سیمې په نوم پیژندی شي. دې که یو خوا د رقص او موسیقۍ د دنیا لوی نومونه پیدا کړي دي، نو بل خوا دې وخت په وخت باندې ښه سندرغاړي هم د پښتو ثقافت لمنې ته بخلي دي. پښتونو کې څونه قیامتونه تیر شول، دلته انتها پسندۍ او سختریزۍ کمې نښې نښانې خپلې پرېښودې. ټول خلک د سوات نه بېکوره شول، دغه هنرمندان هم پکې بېکوره شوي. نن چې یو ځل بیا په سوات کې د انتها پسندۍ لهر راوچت شوی، ګورو چې د بڼ دغه هنرمندان خپل ژوند څنګه تېروي او په خصوصي توګه باندې هغه رقاصې یا نڅاګرې چې په بڼ کې ژوند دی، دوی د کومو ستونزو سره مخ دي یا دا خپل فن اوس په کومه اندازه کوي. دا د ګنګرو په شتنګا کې ماتېدونکې راماتېدونکې چې کومه هنرمند ده ستاسو په وړاندې ده، دې ته پښتني معاشرې او انساني ټولنې بېلابېل نومونه ورکړي دي. څوک دا د هنرمندې په نوم پیژني او څوک ورته د معاشرې تر ټولو لوی نوم پیغور ککی د ډمې نوم ورته اخلي. خو زموږ د پښتني ټولنې کومې بیچاره نڅاګرې چې دي د عامې زمونږ د کورونو هغه بېوسه مېرمنې دي چې دې کې زیاتره د ګډا د شوق د وجې دا ګونګروګان نه پخپو کوي. دوی د خپلو نهرو ګېډو د خپل کور ضرورتونو د رور دوايي د بچي تعلیم په ګونګرو تړلو مجبوره کړي دي. د دوی په زړه کې که ډېر غمونه وي، د دې سترګې که د اوښکو ډکې وي، د دې شونډې که اسویلي په منځ شلوي، خو دوی خپل غمونه دردونه د ګونګرو په شتنګا کې د نغمې په شکل ورک کړي او خپلو تماشبینو ته خنداګانې ورکړي. ویډیوګانو نه یو ملګري ته بل ملګري ته کتل مې، بس هغې نه مې بس ځان خوند واخیستل، بس ډانس مې زده کړل. په زړه دې غم وي بیا هم ګډېږي. بس جي ده همداسې ده که نه؟ او جي په هغه وخت کې درته خپل درد یاد وي یا خپل غم یاد وي؟ زموږ درد د ګونګرو په شور کې ورک شي. په نږدې وختونو کې چې په دې سیمه کې د انتها پسندۍ زور شو، بلا نڅاګرې ووژلې شوې، د هغې هېڅ قصور نه و سیوای د دې نه چې د خلکو زړونه خوشحالۍ هغې ته محبت د ګونګرو په شتنګا ورکوي. په موږ هغه شمع چې خلکو ته رڼا ورکوو، خو په خپله سوځو. خپل ښایسته فن راته ور شوی دی. که د سوات خبره کوو په تاریخي حوالو سره، دې ډېرې ښکلې ډېرې د خوږ غږ سندرغاړې هم پښتنو ته وخت په وخت ورکړي دي. که په تېرو وختونو کې په تاریخي حواله باندې خبره کوو اوږدېږي به، خو د نږدې تاریخ خبره کوو نو موږ سره د بغزمینې نوم کوم چې ډېر خلک لا اوس هم په دې مغالطه کې دي چې شاید د هغې تعلق د افغانستان سره هغه هم د دې سوات د خاورې نه زېږېدلې وه او بیا یې شوه. نو د هغې د شهرت چرچې په
په ټولو پښتنو کې خورې شوې ولې د هغې ښایست د هغې دپاره قاتل جو په دغه دوران کې بیا یو ناڅاپه یوه وړه ماشومه د ټي وي په شیشه څرګندېږي او هغه د غزاله جاوید لخوا ویل شوی یو غزل بیا په خپل ماشوم غږ کې زمزمه کوي هغه غږ په زړونو لکه د پهې لګي او خلک داسې محسوسوي لکه چې غزاله جاوید نن هم د هغې په څنګ کې ناست دی او دغه ماشومه نن لویه شوې ده د پښتنو مخې ته د یوې وتلې او مشهورې سندرغاړې په توګه مخې ته راغلې او هغه سندرغاړې چې خلک پیژني د مسکان فیاض په نوم پیژني. مسکان فیاض په رشته کې څنګه چې ویل د غزاله جاوید خورزه ده. مسکان د فیلډ ته چې راغللې مخې ته دې صرف غزاله جاوید نیولې وه چې د هغې خلا به پوره کوم هغه ځای ته به رسم که نه په خپله دې هم د سندرې سره شوق یا خاندان دې ته مجبوره کړي سندره به وایي. نو زموږ دا خانداني کسب دی که نه او په خپله زما شوق هم و چې زه خپل سبق هم ویم او یو ښه هنرمنده به جوړېدل غواړم. ډېرې ګانې نه ویم چې کوم ښه ګانې ښه شاعري جو هغه ویم او نور خپل سبق لم توجه ورکوم او خپل ګانې لم جو ښه ګانه ویل جو مینوالو سواد دی نو جو راځئ د مسکا فیاض نه پکې یو ښه غوندې غزل واورو بیا دا محفل په مخ کې وړو. او مینوالو دا اوس راغمه د سوات نه مردان ته دلته هم د یوې هنرمند سره ناسم هغه هنرمنده چې د هنر نړۍ ته د راوتو شروع د نڅا یا د ګډا نه کړې وه خو بیا د دغه نڅا نه لاس واخیستل. دا هنرمنده ډېر پښتانه پیژني د ټولنیزو رسنیو د لارې پری خان نومیږي یوه رسنۍ ټیک ټاک په هغې باندې ډېر مینوال هم لري خو دې نه پوښتنې کوو چې دا څنګه د نڅا یا د ګډا میدان ته راغلې وه او ولې یې ترې لاس واخیسته. پری خان یو وخت کې مو کتل په پېښور سوات نوښار صوابۍ زموږ دا کوم ریجن چې دی دلته به ډېرې د ګډا د هنر سره تړلې هنرمندې وې د خلکو چې به ودونه او ښادۍ به وي سنتونه به اکثر به دغه هنرمندانې راغوښتې دي به پکې ګډا کوله خلکو ته به خوشحالۍ کوله. اوس دا شی کم شو دا هنرمندانې
ولې د دې هنر نه لاس واخیستلو که نه پټه کېږي څنګه چل دی که دا خبره لږه واضحه کوي دلته لکه هغه د پښتو یو متل دی وایي سر په تلي کې ګرځئ نو که زه چېرته دا ووایم چې لکه دا پښتنې چې کومې زمونږ دي نو دوی د خپل کور لکه د سړي رول هم ادا کوي او مور خو هسې هم دا وي نو دوی غریبانان هره شپه سر په تلي کې ګرځئ زمونږ په دې KPK کې په دې پښتونخوا کې ډېر ناروا ظلم او زیاتۍ لکه دې هنرمندو سره او د دې تورسرو سره خاص کر کې کېږي نو لکه داسې به په تاریخ کې چېرته نه شوي په دنیا کې لکه دلته چې کوم کېږي څه علتونه چې تاسو ګډا ته راووتی د هنرمندو په کور کې پیدا وای که نه مجبورو دغه ځای ته راوستي وای خپم شمه ډېره زیاته خپم شم چې دا ډمه څوک وي دا زما ګناه ده چې زه په دې معاشره کې خپلو بچو له حق حلاله د دوه ټیمو ډوډۍ را پیدا کوم رزق وله را پیدا کوم چا نه غلا نه کوو دوکه نه کوو پراډ نه کوو خپله مزدوري ځان نه کوو دلته به دې خاوره کې چې کومې نڅاګرې یا د ګډا د فن سره تړلې هنرمندانې دي دي چې کله ځي میدانونو ته حجرو ته نڅا کوي دغه دې ته ناست تماشبین دوی ته په کوم نظر ګوري د دې عزت کوي احترام ورکوي درناوی ورکوي که نه دې ته د یو جسم خرڅوونکي په نظر باندې ګوري د خلکو رویه څه ډېره غلطه ډېره زیاته غلطه زیات تر اکثریت پکې داسې دی چې لکه بس هغه ټیم سره چې لکه د هغه څومره وس رسي که نه ستا کپړو ته به لاس ټچ کوي خو ټچ کوي به او ضروري ده چې نڅاګره د خامخا جسم پروشه هم وي بالکل نه دې کې داسې جنکۍ شته دی چې الحمدلله ما په خپلو سترګو باندې لیدلي چې موږ سره تللي دي یو ځای زه نومونه نه اخلم خو چې داسې چا ورله ګوتې ور وړي دي نو چېر څومره هم ځان ته د نر بچی وایي داسې څپېړې اوچتې کړي په هغه میدان کې فنکارانو په خصوصي توګه د ګډا د فن سره تړلو هنرمندانو ته څه حکومتي سرپرستي شته دلته بالکل نه 0% ته تاسو چې کله د ګډا په میدان کې وای یا د نڅا یوه تجربه به وي داسې دلته څه ادارې شته په نورو ملکونو کې داسې وي چې د نڅاګرو یا ګډېدو والا جنکۍ کوم وي د هغې کلاسونه وي سبقونه وي د هغې په نصاب کې دا شامل وي هغې ځي اکیډمۍ وي هلته زده کړه کوي دلته داسې څه تصور شته دی چې د څوک دی لکه د ګډا میدان ته راځي نو هغوی ته د ګډا څوک وښایي استادان داسې شته دی که تاسو څنګه به زده کول زما له خو بس په خپله بس د دونه خاص عظیم نه خو دغه بس لږه ډېره راځي دا کې ما خپل ما کې بس ټیلنټ دی دلته خو چې هغه کم پیدایشي چا کې ټیلنټ وي هغه هم وله خلک خاورې کوي مینوالو تاسو د پری خان خبرې واورېدلې د دوی وینا ده چې دلته که په یو هنرمند کې هغه صلاحیتونه چې الله یې ښي دي معاشره د هغې د مخنیوي کوشش